په خوست کې د کوچیانو خلاف د اسلامي امارت د واکمنۍ ځواکونو تازه خطرناک اقدام. د نوموړې واکمنۍ د عدلیې وزیر په خوست کې د کوچیانو کورونه او جوماتونه ړنګ کړي. خو یا د واکمنۍ ولې دغه ډول چلند له کوچیانو سره کړی؟ اصلي موضوع څه ده؟ بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د کوچیانو یو شمېر مشرانو ویلي چې تېره شپه د خوست د علیشیر ولسوالۍ اړوند په بټۍ کلي کې د طالبانو د عدلیې وزیر عبدالحکیم شرعي په امر د ځایي کوچیانو ځینې کورونه او 2 جوماتونه ړنګ کړای شوي. دوی زیاتوي چې د افغانستان له جوړېدو سره دوی په دې سیمو کې آباد دي. د خوست د علیشیرو د ځایي کوچیانو مشرانو ویلي چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې له ډېرو عریضو سره لا هم له دوی سره د طالبانو د عدلیې وزیر توپیري چلند کوي او څوک یې غږ نه اوري. د کوچیانو یو ځایي مشر ویلي تیر کال یې په خوست کې د کوچیانو ځینې کورونه او جوماتونه ړنګ کړل، خو د طالبانو ټولو ادارو باندې وګرځېدل، خو ټولو وویل چې د عدلیې وزیر د کړنو مخنیوی نشي کولای. د کوچیانو مشرانو همداراز ویلي چې د کومې محکمې له پریکړې پرته او یا هم د چا د عریضې په اساس یې کورونه او جوماتونه ړنګ شوي او دا چاره یوازې د طالبانو د عدلیې وزیر عبدالحکیم شرعي په شفاهي امر کیږي. افغانستان انټرنیشنل ته په رسیدلو ویډیوګانو او انځورونو کې لیدل کیږي چې د خوست په علیشیر ولسوالۍ کې یو شمېر کورونه او جوماتونه ویجاړ شوي دي او چتونه یې پریوتي دي. د کوچیانو یو بل ځایي مشر ویلي څو ځله کندهار ته لاړو چې د کوچیانو او د طالبانو د عدلیې وزیر ترمنځ روان کشمکش په اړه د ملا هیبت الله دفتر ته شکایت وکړو. عریضې مو ورته وسپارلې خو بیا یې هیڅ درک ونه شو. د کوچیانو مشران وایي ملا هیبت الله دې د روانو جنجالونو په اړه یو باصلاحیته پلاوی وټاکي چې له دوی سره روان ناوړه چلند او سندونه له نږدې وګوري او پر دې یو بېطرفه راپور ملا هیبت الله ته وسپاري.